بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د کمپیوټر ساينس او ویب مضمون شروع کول. یعنی دا ویب 1 دی، لومړی ویب دی چې په دې ویب 1 کې موږ او تاسو HTML او CSS وایو، که چېرته وخت بیا جاوا سکرپټ هم ورسره وایو. نو راځو پیژنو چې ویب ډیولپمنټ څه شی دی. کنټینټ ته راځو. ویب ډیولپمنټ پیژنو، همدارنګه بیا ورپسې په دې سلایډ کې ویبسایټ دی، هوم پیج دی، URL دی او ویب څنګه کار کوي، ویب براوزرونه د HTML او د HTML پیژندنه او همدارنګه د HTML سټرکچر چې پریکټیکل کار دی، دا ټول سره پیژنو. نو راځو له ویب ډیولپمنټ څخه شروع کوو. نو ویب ډیولپمنټ د ویب سایټونو جوړولو او څارنې او ټیسټ کولو عملیې ته ویل کېږي ویب ډیولپمنټ ویل کېږي. یعنې کله چې موږ تاسو ویب سایټ جوړو نو دا بخش د څه پورې مربوط دی؟ د ویب ډیولپمنټ پورې مربوط دی. او هغه څوک چې دا ویب سایټونه جوړوي هغې ته بیا څه ویل کېږي؟ ویب ډیولپر ویل کېږي. راځو دې یو څو بخشونه وایو چې ویب ډیولپمنټ کې کوم بخشونه دي. نو لومړی بخش چې ډېر زیات په دې خلک کې اخته دي هغه فرانټ اینډ دی. فرانټ اینډ کله چې موږ او تاسو بیا په لیاوټ، یعنې مطلب هغه کم یو شکل چې دی یا هغه کم یو محتوا چې ده یا کنټینټ چې دی، نو هغه د هغه ډیزاین او انټراکټیویټي یا د دې کړنو سره چې سروکار لري هغې ته څه ویل کېږي؟ فرانټ اینډ ویل کېږي، چې دا د HTML CSS او جاوا سکرپټ په واسطه کېږي. نو HTML د لیاوټ کار ترسره کوي، یعنې لیاوټ هغه ته جوړوي یا محتویات هغه ته جوړوي، یا ویب سایټ شکل جوړوي. او ډیزاین یا لکه ډیزاینینګ کې عکسونه شو یا رنګونه شو یا داسې نور شیان شو، دا بیا په CSS پورې ریلیټډ شو. او انټراکټیویټي لکه ایونټ حرکت ورکول یو شي ته، یا کلیکونه کول، یا هم منیوګانې جوړول، یا دوی ته دا کړنې ورکول د جاوا سکرپټ په واسطه کېږي، چې دا ټول په فرانټ اینډ پورې مربوط دي. هغه څوک چې صرف او صرف په ډیټابیس کې دغه کار ترسره کوي هغه کس ته بیا فرانټ اینډ ډیولپر وایي. بیک اینډ ته راځو. بیک اینډ د پشت سر یا پس منظر یا هم په د ډیټابیس شاته چې د ویب سایټ شاته چې کوم څه روان وي یا کوم څه کې چې څوک کار کوي او یو ویب سایټ جوړوي هغې ته څه ویل کېږي؟ بیک اینډ ویل کېږي. لکه دلته سرور او ډیټابیس ښودلی، خو ډیټابیس کې موږ او تاسو راځو دغه د ویب سایټ کوم معلومات چې دي په ډیټابیس کې ذخیره کوو، نو دغه ډیولپر یا دغه کس ته بیا بیک اینډ ډیولپر ویل کېږي. یعنې هغه شی چې هر چا ته نه ښکاري، یوازې هغه څوک چې په دې کې کار ترسره کوي هغې ته بیک اینډ ډیولپر وایي، چې دا بیا دا هم ځان ته ژبې لري چې سکرپټینګ لنګویج دې ته وایي، لکه PHP شوه، پایتان او داسې نور لنګویج موږ او تاسو لرو. بل فول سټیک ډیولپر دی. فول سټیک ډیولپر بیا هغه چا ته ویل کېږي چې په دواړو بخشو کې کار وکړي یا په دواړو بخشونو باندې پوه اوسي، هم په بیک اینډ باندې هم په فرانټ اینډ باندې، او دې مربوطه په ټولو د ویب په ټولو لیولونو باندې هغه کارونه چې په ویب کې ترسره کېږي په دې ټولو باندې پوه اوسي، هغې ته بیا فول سټیک ډیولپر ویل کېږي. ویب انجینرینګ یا ویب ډیولپمنټ کې کوم پروسس موجود دی؟ لومړی باید له کوم ځای نه شروع وشي. لومړي حالت کې چې د یو مشکل رامنځته کېږي، موږ او تاسو چې یو ویب سایټ جوړو د یو مشکل په اساس یې جوړو. دغه مشکل د څه په اساس رامنځته شوی، د چا لخوا رامنځته شوی، ویب سایټ چاته جوړو. نو لومړي حالت کې دا کوو. بیا په دوم حالت کې پلانینګ کوو. پلانینګ په دې شکل سره کوو چې هغه ریکوایرمنټ راټولوو. بیا دې نظر سنجي کوو چې څومره قیمت په دې باندې راځي، او همدارنګه هغه خطرونه یا ممکنه هغه خطرونه چې دې سره موږ او تاسو دې سره مخامخ کېږو هغه یې څېړو، یعنې مکمل پلان ورته نیسو. بیا په درېیم حالت کې چې د ریکوایرمنټ انالایز کوو، هغه شیان چې موږ او تاسو راټول کړي دي، هغه مواد چې موږ او تاسو د ویب سایټ په باره کې راټول کړي دي، هغه لپاره مختلف ډیاګرامونه جوړو، لکه یوز کیس ډیاګرام شو، AR ډیاګرام شو، داسې نور شو. نو دا ټول څېړو. بیا ورپسې کې چې دا دې شکل جوړو، په څلورم حالت کې شکل جوړو، دې بټنې جوړو، انټرفیس جوړو، محتویات جوړو، کوم شی باید په کوم ځای کې راشي، یعنې هغه ساختار جوړو په دې حالت کې. بیا هغې نه وروسته چې دا دغه ویب سایټ ته په پنځم حالت کې چې دا ژبې مشخصوي چې دا په کومه ژبه کې جوړ کړو، د فرانټ اینډ لپاره یې کومې ژبې وکاروو، د بیک اینډ لپاره یې کومې ژبې وکاروو، او دې سره څنګه چې د کوم ټولز دې لپاره استفاده کوو، مطلب ټیکس ایډیټر یا هغه ایډیز چې دي یا کوم براوزر دی دې لپاره کوم یو استعمال کړو د ویب سایټ لپاره.
او په وروستۍ مرحله کې چې دا بیا دې هغه مکمل ټیسټینګ کوو چې دا په کم کیفیت سره موږ او تاسو جوړ کړو او دې څخه څارنه باید په کوم اساس سره وکړو او څومره وخت باید دې ته ورکړو یعنې په کومه اندازه سره دا جوړ کړو چې دا ټول دې پروسس دی ویب انجینرینګ یا ویب ډیولپمنټ. ښه مخکې انټرنیټ د امریکا متحده ایالاتو په دفاع وزارت کې رامنځته شو یوازې د هغو د استعمال لپاره و، خو بیا د ټایم بیرنسلي لخوا کله چې په 1989 کال کې دوی www رامنځته کوو د یو پروتوکول په واسطه چې HTTP پروتوکول یادېږي دوی په دې کې دا وکاروه نو دغه www یا ورلډ وایډ ویب چې دا د په واسطه بیا انټرنیټ د خلکو د استعمال شو یعنی ټایم برنسلی دا دې لپاره آماده کړ چې د www کې یو پروتوکول وکړو د HTTP په واسطه HTTP پروتوکول چې د خلکو د استعمال لپاره هغه شي برابر شي. نو www د معلومات ته د انټرنیټ په مرسته د لاسرسي لاره ده یا هم معلومات چې موږ تاسو جوړو نو د www په واسطه یا ورلډ وایډ ویب په واسطه برابرو یا هم جوړو چې په هغې کې مختلف میډیاګانې یا شیان موجود دي لکه تصویرونه دي یا هم ویډیوګانې دي غږیز دي نور شیان دي. همدارنګه په دې ورلډ وایډ ویب کې لینکونه دي یا هایپر لینکس دي یا هایپر ټیکس دي چې دا ټول لینکونه په واسطه موږ او تاسو له یو معلومات څخه بل معلومات ته ځو یا هم www چې دا یو ماډل د سرور او کلاینټ دی چې بیا وروسته موږ او تاسو وایو چې یو ویبسایټ په څه شکل سره کار ترسره کوي یو سرور او کلاینټ دلته سرور او کلاینټ څخه مطلب څه شی دی او د کوم پروتوکول په واسطه چې HTTP پروتوکول دا کنیکشن دلته صورت نیسي. نو راځو یو څو اصطلاحات دلته ذکر کوو چې په انټرنیټ کې کارول کېږي. لومړی هایپر ټیکس دی دغه معلومات ته چې موږ او تاسو د ټیکس په واسطه لینک ورکوو نو دغه ته څه ویل کېږي هایپر ټیکس ویل کېږي یا هم د HTML په واسطه چې موږ او تاسو کوم لینکونه جوړو یا ویب پیج جوړو په هغې کې لینکونه استفاده شوي نو هغه ته هایپر ټیکس ویل کېږي. هایپر لینک بیا ټولو هغه لینکونو ته ویل کېږي که هغه د ټیکس په شکل سره وي د سمبول په واسطه یا د ګرافیکي نښې یا د ایکن یا د جملې او داسې نورو شیانو په واسطه ښودل شوي نو هغه ټول لینکونو ته بیا هایپر لینک موږ او تاسو وایو. بل ویب پیج د الکترونیکی څپو ته یا د انټرنیټ په مخ څپو ته بیا څه ویل کېږي ویب پیج ویل کېږي. نو هر څه چې موږ او تاسو که ګوګل خلاص کړو سرچ ورکړو هر څه چې موږ او تاسو وینو هلته دا ټول ویب پیجونه دي که هغه فیسبوک ټویټر یوټیوب هر یو څه دا ټول ویب پیجونه یا ویب صفحې دي چې مختلف ډول معلومات په دې کې موجود دي او دا ټول د www یا ورلډ وایډ ویب په واسطه دې ته لاسرسی کېږي. نو عموما ویب پیج هغه شکل یا جوړښت چې دا په HTML کې کېږي چې HTML د ویبسایټ د لیکلو لپاره یا جوړولو لپاره یوه ژبه ده. راځو ویبسایټ وایو. ویبسایټ څه ته ویل کېږي؟ ویبسایټ چې دا د مربوطه ویب پیجونو یا ویب صفحو یو کلیکشن یا مجموعې ته ویبسایټ ویل کېږي. نو دا صفحې باید مربوطه وي مطلب دا دی که سوپر مارکیټ ته موږ او تاسو ویبسایټ جوړو نو دې مربوطه صفحې باید د هغه مربوطه وي یعنې داسې نه وي چې هغې سره د مکتب هغې سره د داسې یو ویبسایټ صفحې یو ځای وي چې د مکتب لپاره دې هم وي یا هم د پوهنتون لپاره دې هم وي یعنې داسې مربوطه باید نه اوسي. مربوطه یعنې مربوطه صفحې باید اوسي چې د هر یو شي لپاره ته یو ویبسایټ جوړوي د هغه مربوطه صفحې باید اوسي. نو د هغې یو مجموعې ته موږ او تاسو ویبسایټ وایو چې یو کس یو ګروپ یو سازمان د مختلفو اهدافو لپاره جوړوي او دا په یو ډومین یو مشخص ډومین کې موجود وي چې ډومین وروسته موږ او تاسو وایو هغه ځای ته چې دا ډومین ویل کېږي چېرته چې موږ او تاسو دا ذخیره کوو او کېدای شي دا یو سنګل یا یوې صفحې ته یا یوې ویب صفحې ته موږ او تاسو هم ویب پیج یا ویب صفحه ووایو چې دې صفحې کې د نورو ویب سایټونو لینکونه موجود وي هغې په واسطه نور معلومات ته لاسرسی کوي نو دې ته ویب سایټ ویل کېږي یعنې د مربوطه صفحو یو مجموعې ته چې د مشخصو اهدافو لپاره خلک ګروپونه او تنظیمونه استعمالوي دې ته ویب سایټ ویل کېږي. راځو د ویب سایټ یو دوه حالتونه وایي چې یو ډاینامیک ویب سایټونه دي او سټیټیک ویب سایټونه. سټیټیک ویب سایټونه
هغه ویب سایټونه دي چې صرف په HTML او CSS کوډ شوی. HTML او CSS موږ او تاسو وایي چې خالي او ساده ویب سایټ موږ او تاسو ته جوړي. خو بالمقابل ډاینامیک ویب سایټونه د HTML او CSS سره نور ژبې یا سکرپټینګ لانګویجونه هم استعمالوي، لکه ډیټابیس کې چې موږ تاسو په بیک اینډ ډیولپر کې وویل چې په ډیټابیس کې PHP کارول کیږي، پیتان کارول کیږي، یا هم داسې نور ژبې شوي ASP .NET شو یا نور ژبې شوي، نو دا په دې کې کارول کیږي. نو دا ډاینامیک ویب سایټونه دي. بل سټیټیک ویب سایټونه د اپګریډ یا هم د نوواري په مقابل کې سخت دي، یعنی سخته ده چې موږ او تاسو دې کې نوواري راولو یا هم بدلون پکې راولو، خو بالمقابل ډاینامیک ویب سایټونه په اسانۍ د بدلون وړ دي. او سټیټیک ویب سایټونه دغه تیمز یا کوم شکل چې موږ او تاسو ورکړی دی هغه فکس دی، ثابت دی، تغییر پکې نشو راوستلی. هر کله چې موږ او تاسو جوړ کړو بیا تغییر پکې نشو راوستلی. خو ډاینامیک ویب سایټونه بیا هغه کانټینټ او هغه شیان چې موږ او تاسو ورکړي، محتویات موږ او تاسو ورکړي، ډیزاین موږ او تاسو ورکړي، هر وخت پکې تغییر راوستلی شو، حتی رن ټایم کې هم موږ او تاسو دې کې تغییر راوستلی شو. سټیټیک ویب سایټونه په جوړښت کې ساده دي، یعنی ساده جوړښت لري، ساده شکل لري، دومره عکسونه دومره شیان پکې نه استعمال شوي. یو ځل چې جوړ شي بیا پکې تغییر راوستل کېږي نه، یعنی د یو وړوکی شي لپاره لکه هر یو شی که اوسي د هغه لپاره یو ویب سایټ جوړو، د هغه معلومات نه غواړو چې تغییر وسي، یو ساده ویب سایټ جوړو، نو سټیټیک ویب سایټ لپاره ورله ښه شکل دی. خو که چېرته غټ ویب سایټونه جوړو هر وخت غواړو د هغه معلومات تغییر شي، د هغه لپاره یو په بیک اینډ کې یو ډیټابیس هم باید جوړ شي، هغه لپاره بیا څه شی کوو، ډاینامیک ویب سایټونه جوړو. هوم پیج د ویب سایټ اصلي صفحې یا ویلکم پیج ته یا هغه صفحه چې د هغې ټول کنټینټ په هغې کې د نورو صفحو موجود وي هغې ته هوم پیج ویل کېږي. نو لومړی صفحه د ویب سایټ ته هوم پیج ویل کېږي، اصلي صفحې د ویب سایټ ته هوم پیج ویل کېږي. هر وخت چې موږ او تاسو سرچ کوو هغه لومړی صفحه چې کومه راوړي لکه www.google.com یا run.com هر یو ادرس چې موږ او تاسو ورکړی لومړی صفحه چې کومه راوړي هغې ته هوم پیج ویل کېږي یا اصلي پیج یا ویلکم پیج ویل کېږي. بل راځي URL یا یونیفارم ریسورس لوکیټر. یونیفارم معنی یو ډول منابعو مشخص کوونکی. URL د یو ویب سایټ ادرس ته ویل کېږي چې دا د نوم ایښودنې یو ځانګړی شکل لري. نو په دغه ادرسونه چې بیا په ویب سرورونو او داسې نورو ځایونو کې ذخیره دي. همدارنګه URL موږ ته دا مشخصوي چې موږ او تاسو دغه خدمات او دغه ډیټا چې د چیرته موجوده ده، یعنی د خاص کمپیوټر هم موږ او تاسو ته ښیي. بل د URL اناټومي وایي، هغه شکل وایي. نو URL کې چې دغه دوه مهم شیان دي چې یو HTTP هغه پروتوکولونه موږ او تاسو ته ښیي چې عموما ویب د HTTP پروتوکول په واسطه کارول کیږي، او بل هغه ادرس ښیي چې www سره شروع دی او بیا هغه نوم ایښودل کیږي، بیا org یا چې هر څه وي دې ته بیا ډومین ویل کیږي. دا مختلف ډومینونه موجود دي. org معنی ارګنایزیشن، edu معنی ایجوکیشنل، edu هم راځي، GOE معنی government.com چې راغلی وي، com معنی کمرشل تجارتي. مختلف ډومینونه دي چې دغه ډومینونه په یو مشخص کمپیوټر کې ساتي او د هغه لارې موږ او تاسو دې ته لاسرسی کوو. بل دغه ډایرکټري پیت او د فایل نیم چې ښودلی دا دومره ضرور نه دی، خو دا هم بعضې URL کې موجود دي. بل راځو وایي چې یو ویب یا ویب سایټ څنګه کار ترسره کوي. موږ او تاسو ناستې کمپیوټر کې سرچ ورکوو. دا موږ او تاسو چې کلاینټ یو ویب براوزر موږ او تاسو لپاره یو اپلیکیشن دی چې موږ او تاسو انټرنیټ سره وصلوي د www په واسطه چې هغه یو پروتوکول استعمالوي چې HTTP ده. نو HTTP پروتوکول په واسطه ریکویسټ کېږي هغه چېرته چې موږ او تاسو معلومات غواړو هغه باید په یو سرور کې موجود وي. نو کله چې موږ او تاسو یو ویب سایټ جوړو هغه یو چاته ورکو تر څو 40 ساعته موږ ته آنلاین وساتي یا هاست کې. نو هغه په بالمقابل دی ویب سایټ په مقابل کې موږ او تاسو نه روپۍ اخلي او هغه په سرور کې آنلاین ساتي. سالانه $100 یا $1.5 د ویب سایټ لپاره اخلي. نو دا موږ او تاسو راځو ریکویسټ کوو او هر چېرته چې موږ او تاسو معلومات ذخیره وي نو هغې ته په اسانۍ سره ریکویسټ کېږي. که چېرته دا په داخل کې که نه وي بیا د څنګ هېوادونو که څنګ هېوادونو کې نه وي بالمقابل چې هر چېرته دا سرور موږ او تاسو موجود وي لکه ګوګل سرور چې په امریکا کې دي نو تر هغه ځای پورې ځي او دغه معلومات موږ او تاسو ته د HTTP ریکویسټ په واسطه بیرته جواب راکوي چې دې ته بیا سرور ریسپانس ویل کېږي. څنګه چې کلیک وکړو معلومات چې لاړ شي بیرته چې موږ او تاسو ته جواب راکړل شي نو دا نیټ په www یا ورلډ وایډ ویب په همدې شکل سره
کار تر سره کوي چې دغه ماډل ته څه ویل کېږي کلاینټ سرور ارکیټیکچر ویل کېږي. نو په دې هیله چې په یو څه ویب باندې په یو څه اندازه پوه شوي آینده کې انشاءالله دې نور بخشونه هم لولو. نو نن درس تر دې ځایه پورې